السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د زه امید لامان درته په امان ټکنیکل چینل کې حاضر شوی. نن درته په یو داسې ډیزاین باندې کار کوم چې څنګه کولی شو خپل تصویرونه د ملګرو تصویرونه د اختریز پیغام یا د اختر د مبارکۍ په خاطر جوړ کړو. ډیر اسانه طریقه ده. د دې ډیزاین لپاره باید تاسو سره په موبایل کې پکسل لب موجود وي. که چا سره نه وي له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی. زه پکسل لب اوپن کوم. کله مې چې اوپن کو راځم دی کې ورته زه یو سایز انتخابوم. زه ورته دغه د ګوګل پلس کور سایز انتخابوم. دا مناسب سایز دی. دا له دې ځای ډیلیټوم. دا مې چې ډیلیټ کو زه دا بیکګراوند هم د دې ځای نه لرې کوم، یعنی خالی صفحه ماته پکار ده. دا چې مې لرې کړو رازم دلته ورته په دې شکلونو کې یو شکل انتخابوم چې دا ټوله صفحه مو سره ونیسي. د اندازې غټوم. رنګ هم ورته زه له همدې ځای انتخابوم. دا چې مې انتخاب کړو دا راځم دلته لاک کوم. کله مې چې لاک کړو دلته زه ورته یو کولی شئ چې تاسې له دې شکلونو نه هم پکې استفاده وکړئ، خو زه له دې نه استفاده نه کوم. زه یو بل شکل ورته راوړم. راځم دلته ما سره تیار دی ځای کې شکلونه شته. دلته زه یو توری ورکوم او زه دغه فونټ ته راځم. له دې ځای ورته زه هغه شکل انتخابوم چې کوم شکل غواړم زه په دې ډیزاین کې استعمال کړم. دا یو دا به په دې اندازه کوي. رنګ یې ورته هم بدلوم. زه غواړم دلته دغه سور رنګ ورکړم. دې ځای کې ورسره خپل هغه لیکل کوو. اول زه دا اختر لیکم. راځم د فونټ بدلوم یا د لیک بڼه ورته زه یو بل انتخابوم. دې ځای کې لږه ورکړئ ملګرو فاصله چې تر څو دغه د کاپ توری سم صحیح په صحیح بڼه راشي. دلته زه یو سټروک هم ورکوم په دې اندازه. کله مې چې دا لاک کړه دا زه یو ځای کوم. کله مې چې یو ځای کو دا وړم دې ځای ته. دلته زه ورته د PNG تصویرونه راخلم. د یو کاپی بل مخلمه
د نه بله کاپي م رااخلمه. دلته ورته زه لږ نوره لیکنه هم کومه. هغه اختریز پیغام چې دی هغه ورته دلته لیکمه چې ګرانو هیوادوالو د فونټ بدلوم. زه ورته بل فونټ انتخابومه. د نور لیکنه هم ورته کوم خو ما تیارې لیکلې ده همدې نه زه استفاده کوم همدا راخلمه. دا هغه لیکنه ده چې ما له وړاندې ورته باید د دې لیکنې سایز هم کم کړمه. دا وسره اوس دلته راوړئ. اوس پاتې شوه دغه برخه. دا برخه زه له دې بیکګراوند سره یو ځای کومه چې دلته زه پکې عکس راولمه. دا مې چې کله یو ځای کړو دا به راوړم د دې ځای ته. اوس دا له یو ځای شو غواړم له دې ځای نه زه دغه د بیکګراوند منځ خالي کړمه کوم ځای کې زه عکس راولمه. لکه داسې اوس د پکې یو عکس د دننه زه یو عکس انتخابومه. دا بیکګراوند دلته لاک کړئ چې تر څو زموږ هغه عکس ورسره شي. اوس زه عکس راولم پکې. دلته ما سره په دې ځای کې تصویرونه شته دي. زه همدا تصویر راخلمه. دا چې دلته راوړم ورته وایم چې دا د شاته لاړ شي یا بیک دې شي. دا ټول دلته لاک کړئ. په دغه ځای کې کولی شئ چې ورته خپل نوم پکې اوس ولیکئ. مثلا زه لیکم چې ستاسې ورور امید الله امان. سایز به وړوکی کړئ. فونټ یې هم ورته بدلومه. کولی شئ چې نور اضافي شیان پکې هم ځای په ځای کړئ چې څه درته مناسب ښکاري هغه پکې ځای په ځای کولی شئ.
کولی شئ له دغه دا درې واړه یو ځای کړئ. کله مو چې دا یو ځای کړو له ده نه هم یو دانه کاپي اخلو. کاپي واخیستل شوه، دا راوړو دلته دې ځای کې د دا شکل په دې بل ډول بدلوو. تاووې دا هم کولی شئ چې لږ سایز وړوکی کړئ، دلته ورته راولئ. نو زموږ هغه ډیزاین چې دی ملګرو تکمیل شوی دی. که غواړئ چې له همدې ډیزاین نه استفاده وکړئ نو د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته، له هغه ځای نه ځان ته ډاونلوډ کړئ. کولی شئ چې خپل تصویرونه پکې اضافه کړئ، په خپله خوښه یې جوړ کړئ. نو دا ملګرو د اختریز پیغام دپاره د تصویر ایډیټ هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. که تر اوسه پورې مو زما چینل در سره نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ. زه درته داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترتیبوم او تر تاسو یې در رسوم. تر بیا مو په پاک رب سپارم، هر چیرې چې یاست ښاد او خوشحاله اوسیږئ. خدای په امان.